د پکتیا د سپینې شګې پارک په اړه ناسم تبلیغات او حقیقت څه دی؟ په دې وروستیو کې ځینې ناسم او بې اساسه خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د پکتیا ولایت په سپینې شګه پارک کې له خلکو څخه د ورتګ او پاتې کېدو په بدل کې زیاتې پیسې اخیستل کیږي. دا ادعاوې نه یوازې له حقیقته لرې دي بلکې د یوه ملي ارزښت د خصوصي پانګونې او د سیمه ییزو هڅو پر ضد یو بې بنسټه تبلیغاتي چلند هم کیدلی شي. د سپینې شګې پارک یو له هغه نوښتونو څخه دی چې د شخصي پانګوال له لوري د خلکو تفریح، چاپیریالي ښکلا او اقتصادي هوساینې لپاره جوړ شوی. دا پارک نه یوازې د پکتیا د خلکو بلکې د ګاونډیو ولایتونو د کورنیو لپاره هم یو مهم تفریحي ځای ګرځېدلی دی. دلته د طبیعي ښکلا، پاکو اوبو، آرام چاپیریال او منظم خدمتونو ترڅنګ دا پارک د سیمه ییزو ځوانانو لپاره د کار زمینه هم برابره کړې ده. د پارک مسؤلین ډاډ ورکوي چې د ورتګ فیس ډیر ارزانه او د خلکو له اقتصادي توان سره برابر دی او هیڅ ډول زیاتې پیسې ترېنه اخیستل کیږي. دا هغه پارک دی چې د عام ولس لپاره جوړ شوی، نه د یوې ځانګړې طبقې لپاره. موږ باید دغسې مثبتو نوښتونو تر شا ودرېږو، نه دا چې د بې بنسټه خبرونو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کړو او د پانګوالو هڅې کمزوري کړو. د افغانستان راتلونکی له همدغسې ابتکارونو، خصوصي پانګونې او د خلکو همکارۍ سره تړلی دی. نو تاسو ته بلنه درکوو که مو لا تر اوسه د سپینې شګې پارک نه دی لیدلی نو یو ځل ورشئ، د ښکلا، طبیعي او آرام چاپیریال له نږدې ووینئ او خپله قضاوت وکړئ. د پارک دروازې د ټولو هیوادوالو پر مخ پرانیستې دي.